عزیزانو د رمضان میاشت ته هیڅ نشته. اعلان وشو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شئ. تیار شئ. نه راغلی کې په منډه دی. بس یو ښځه راله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول الله و یا رسول الله بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. په عربو کې چا سره د مینې د دې نه اوچت لفظ بل نشته چې بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان. او دغه لفظ پیغمبر په خپله هم یو صحابي ته ویلی. ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنګېدو او داسې جنګېدو چې سینه به په مرګ ورچو. یو خو جنگ داسې که نه چې ځان بچ کوي او بل وی، یو جنگ داسې چې په مرګ سینه ورچوي، نو سینه به په مرګ ورچوله. پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه او په دې بلا یې وټپولو. ورته وی ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي، ای ابا سعد ونه د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي. دا هم سړی و. ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا. عزیزانو د روژې میاشت ده. ښځه راله پیغمبر ته وایي بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. ما خاوند مړ دی، خاوند مې نشته چې نن تا سره د بدر میدان کې جهاد ته لاړ شي. خو دا دوه زامن مې دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 14 کاله عمر. ښځه ده. یا رسول الله زه د بدر جنگ دپاره د خپل خاوند په ځای دا دوه زامن پیش کوم، دا به تا سره وي. عزیزانو داسې ښځې به هم پیدا شي. ماشومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ به لږ وی به داسې چلو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي، یو دې لاړ شي، مشر دې لاړ شي او کشر دې د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه دې مشر نه ډېر تکړه یم، دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وی نه مشر به ځي او وی نه چې زه دونه تکړه یم، دې پاتې شي، دی نشي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وی ښه ده نو تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ. زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت. دواړه په کشتۍ ورغلي، په کشتۍ ورغلي دي، غیږ په غیږ سوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ را نږدې که، غوږ را نو چې غوږ یې ور نږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرځولی خو دې نشم، ته مشر یې، خو ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره وایي. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه وروستو به زما زندګي تباهي. نو د مشر په خپله ځان راوغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو دې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. زه الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان ته د خپل بېغیرته ملک ته ګوره. د بېغیرته دا د امبرسرو میخو برواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ خویان چې دي دغو ته ګوره، د خویانو غوندې په منډۍ کې خري. سامان د جنگ څومره دی، یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره. ابو جهل سپه سالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، تورې دي، تیر کمانونه دي، رشي دي. او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره، یعنی فی کس یو تورم نشته، کل 8 تورې او 2 اسونه دي. خوراک ایس نشته، چا په جیب کې کجورې ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینې منورې نه لرې دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی، هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه. هغه کوی هم ما لیدلی دی چې کوم کوی کې د ابوجهل لاش بیا واچولو. د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ او بیا. عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه،
پخوا دا زړه لار وه که هغه ځای وګورئ تاسو هغه شګې هغه کاڼي هغه غرونه هغه دشت سل میله کې یو ګز د سوري ځای نشته سل میله اړ په شکال او ګرمي او د څرمنې جامې خپو لاندې د کجورې پاڼې تړلې دا یې کېړی او د بدر میدان ته ورسېده او جنگ شروع شو پیغمبر په خپله توره په لاس کې نیولې ده او پکې ولاړ جنگ شروع دی لګیا کم صحابي چې ستړی کېږي هغه توره ترې بل اخلي او غږ شروع کړي بل چې ستړی کېږي توره ترې بل اخلي اته تورې دي او 313 کسان اندازه کوه پیغمبر چې وکتې چې دا مسلمانانو حالت خو ډېر کمزوری دی نخپیاب لخپې او سر تور چې ای پروردګار که ته غواړې چې د ځمکې په سر ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نه شي نو دا 314 کسان ټول قربان کا ټول شهیدان او که ته غواړې چې ستا نامې اخیستو والا د ځمکې د پاسه څوک پاتې شي نو یا الله د دې مظلومانو امداد وکړه او چې دا الفاظ یې ووایي 15,000 ملایکې د اسمان نه راغلي قرآن کې راځي که ب5,000 من الملائکة منزلین 15,000 ملایکې علما لیکي چې ملایکې په آسونو سپرې وي سپین او زیړ پټکي والي د کافر نه به سر پرېوتو ملایکه به د چا په لاس نه راتله او په دې جنگ کې دی عزیزانو ابو جهل د اس ته پاسه سور کمان کوي لګیا دی د دوه ماشومانو رامنډې کړې او د عمرو ابن عوف په خوا کې ودرېده چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک څوک یې ولې یې ګورو ویل چپ د ټول جنگ کمان کوي جنگي جرنیل دی د هغه نوم علی ماشومان هلکان یې اوس که ورنږدې شي کاپیاب شي ویلا چې له ګورو ویل هغه په سپین استې سور دی ماشومانو چې معاذ او معاوض ورته وکتې وی ښه زمونږ محبوب دنه دومره تنګ دی دنه اوس یې تماشا وکړه ویل مزې ویل تماشا وکړه ورمنډې کړه هغه نه ګیر چاپېر فوج ولاړو د فوج په خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېده ورته ویې لعین او د محمد رسول الله دشمنه تا نه زمونږ محبوب دومره تنګ دی هغه ورته داسې وکتل څوک یې ویل موږ د الله بندګان او د محمد رسول الله غلامان ویل څوک مشر کشر نه لرئ را مخکې کوي ویل الله مشر دی او محمد رسول الله هم کشر دی بل لا څوک ویل ګزار کوئ دا ماشومان ورته وایي چې ابو جهل ته ګزار کوه موږ یو دوه یو ته یوازې بیا به وایي چې دوو کسو والم ته کوه خلق اطبق خلکو نه حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل ویل کوئ ګزار ویل ته ګزار کوه ابو جهل چې لاس سره اوچت کو نو د یو ماشوم ورته وایي چول عینا لاس مه اوچتوه لاندې نه دې دا سپېټه یوشلې ده د سر راټیټ کو سره د عقله خدای چې سړی کمکړ 3 ځایه کې دروغ ویل رواج 3 ځایه یو ښځې ته دروغ ویل ښځې ته او بیا اوسنو ښځو ته خو بیا په 4 مذهب هم وایي یعنې بیړي هم غر کړي ښځې ته دروغ ویل دا معنا کې د ښځې مطالبات د چا پلار نشي پوره کول ښه ده نن به کم سبا به کم بل سبا به کم په دروغه ورته وایي وخت ورسره تېری دا رواج یو د 2 کسانو د جوړې په ټایم کې دروغ ویل جایز یو کس لور شي او هغه وایي چې کوم هغه د هغه خبره دی بل ته یو سی بیا جوړه چرته نه منځ کې به لږ دروغ وایي د هغه یو سخته خبره چې کړې به نرمه کې ترخه یې کړي خوږه به یې کې دروغ پکې ووایي د 2 جوړو په ټایم کې دروغ ویل روا یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز ویل لاندې نه دې دا سپېټه پرانیستې شوې ده د سر راټیټ کو چې راټیټ یې کو چې پېټه یې ګوري رستو نه د دې یو هلک لاس ورته جوړ شو او په دې سټې ورته توره کېښو الله اکبر داس نه کوز راوغورځو چې راویې غورځولو
عبدالرحمن ابن عوف چې وکته چې هو دا د هلکانو څوک په منډه راډو او په دې سینه ورته کېناستو ابوجهل او توره یې راووي ویل څنګه چل کې هسې ویم وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند زما په دې خبره پوهېږئ تسبیح دي او صاحب جومات کې چیله شو چیلی شوه ګډه شوه پلانې شوه دا خو آسان کار دی څوک یې کړو ماښام هم دله 3 منه روژه ماتې راشي او پېشمني کې هم راشي او دا سربې او غوړې زیړې ووهې خبره دې کې ده خبره دا ده بنیادي په سینه ورته کېناست او د روژې میاشت ده کور په شکال ورځي ورته ویل وا توره یې راوویسته ورته ویلې د نور مې ارمان نشته خو دا سر مې لږ وړوکی دی او خلک به زما سر کتو ته راځي نو لاندې دا مری ورسره کا ښکته نه یې غوڅ کړې چې زما سر لږ غټ کړه عبدالرحمن ابن عوف پې توره کېښو سر یې د تنې نه جدا قیامت برپا شو په میدان کې چې ابوجهل مردار شو عکرمه نامه یې وه د ابوجهل زویو هغه چې وکته چې زما پلار سره دا واقعه وشوه رامنډې کړې او په دې هلک یې وروستو نه ګزار وکړو په دې ولي د تورې دا ولې تې بیل شو دې ترخ کې لږ غوندې سرمن ونښته هلک اوس همداسې منډې ترړې وی او توره یې ښي لاس کې نیولې ده دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی وبه کړی شئ په ایمانو لاس درنه غوسي او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مست دي چې تا ته د لاس هم پته نه الله دې ځان ته به سره وګورو ماما زه به م وګورم او تاسو یې زه ملا یم او تاسو عوام زه به ځان ته م وګورم چې زه به داسې وکړی شم زما هغه 7 پیړۍ چې د قبر نه راپاسي والله کې زما دا پلار هم بیړه تباه راپسې تاسو غر کې لاس دې غوستی او د لاس پته ورته نه نشته عزیزانو دا هغه استغراق فی الرسول استغراق فی الله استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دی ته وایي چې په یو شي کې داسې محوه شي چې د دې ځان هم درته پته مفتی احمد حسن صاحب پتې غوسېده په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خلیفه و ډاکټرانو ویل ستا دا خپه ټوله چې ده کینسر شوې ده دا د بیخ کې غوسه و هغه یې غوسې کړې چې نشې ستنې راوړه ویل داسې دي ویل دا د نشې ستن دی ویل نه ستن به راته نه وهئ او خپه به غوسه وئ دا څنګه کېږي ویل نه به وایي مړ به شي ثابته خپه په دې غمانه کې غوسه وه نشه به ویل تماشه خو کوئ تاسو خپل غوسول شروع کړئ ډاکټرانو ویل لیکلي راکړه که دې نه ته مړ شوې نو موږ دې ذمهوار نه یو لیکلي ورکړه چې ورکړه چې که دې نه زه مړ شم تاسو مې ذمهوار نه هغې خپه غوسوله خپه یې غوسه کړه پټی مټی پې ولګوله او دی مسکی مسکی کېدو کټ ته یې راوړو سبا والا سهار وختي ټول ډاکټران راغله چې خو به مړي چې کته کټ کې ناست و مسکی مسکی کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوس هم پوه که دا څه چلو دې نشې دا دومره غټه خپه پرې کېده ویل پرېږدئ مې نه حل ویم ویله ووایه ویل زما معشوقي یو حدیث ویلی دی چا ویلی دی زما معشوقي یو خبره کړې ده چې زما د امتي په خپه کې ازغی لاړ شي خدای به اجر ورکړي د تاسو زما خپه پرې کوله او زما نظر په دې حدیث باندې نو ما ویلې چې یا رسول الله تا د ازغیم خدای ته اجر ویلی دی چې ورکوي دی نو ما نه خو ثابته خپه غوسېږي چې ما له بله ته راکړي زما نظر په دې و تاسو خپه پرې کړي په خدای مې د قسمي که پې پوه شوی او د لاس لږ سست کړی ما نو دا د لاس تلی د خپې تلي لاندې کېښود د لاس یې راښکو داسې ځان ناپه وغورځو توره راواغسته او منډې پوه به شي تاسو خیال ده عزیزانو عرض مې دا و چې روژه او د اړ په شکال میاشت او پېشمنې په څه کړی و د شپې پېشمنې یوه کجوره صحابهو په 2 کسه نیمه کړې وه نیمه یو خوړلې وه او نیمه بله خوړلې وه سهار لی روژه م وه او دا کیسې م کولې ده چې څه مې در اندازه وکړئ وجاهدو فی الله حق جهاد دی قرآن چې د جهاد لفظ ویلی دی هغه دا د دې پښتو ترجمه دا ده چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر په دې روژه کې
سردار کونین په خپله په میدان کې ولاړو او د هر په شکال خولې ته بېدې او د جنگ کمان یې کو. تاسو خیال را نو عزیزانو په دې غاویره نه شي چې تاسو تراویح وکړي. غرق یې غرق خدایم غرق غرق. ډبل بیډ هغې ته وایي چې دا ساربه پکې سملي. ډبل بیډ دا معنا چې هغه امبرسری میخ هم ورسره یو ځای پکې سملي، هغې ته ډبل بیډ وایي. هغې کې فوم پروت وي چې داسې پکې سملي چې ډوب شي لاندې لاړ شي، دې ته ډبل بیډ وایي. ښه شیخه نو ما ورته وایي چې فلاني خان به د دېګا لا ډبل بیډ کې پرېږدي، ډېر ستړی شو نن په دې الیکشن کې. ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي، نو مال هغه کور دې وران شه چې اتته کې اوسېږي. نن دې ټوله ورځ ځان د شلولو هغه دپاره دېګا دې په خپل کټ کې یوې شپې ته نه پرېږدي. د سرمایهدارو دپاره ځان شلوئ او نورې شلوئ او نورې شلوئ، او والله که دې په کوڅه کې د سپي غوندې هم پرېږدي. دا په کونهو غوږونو واورئ، د سپو تجربه هم په 15 کاله کې ونه شوه چې دې سرمایهدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ، او دې په بنګلې په دروازه کې د سپي غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پرېږدي. قربانېږه د هغه ذات نه چې د چا دروازه 24 ګنټې تا ته کولاو. دا ځای د چا دی چې دا تاسو پکې اوس په دې پوهېږئ چې نن په جمعة الوداع کې تاسو راغلي یئ، تاسو له څه میلاو شو؟ دا پوهېږئ تاسو هغه زنطلاقو سره چې ګرځئ خو درته د زوی چپلاسیتوب هم نه میلاویږي که نه؟ که میلاویږي سین مرچکې په ټوله روژه کې په 100 روپۍ کیلو. موږ ړانده شو په شین مرچکي پسې په ټوله روژه. دا غټ مرچکي په 80 روپۍ کیلو. رو که نو سره باټینګڼې ګوره پلانې دا د جوکې غوندې شکل چې د بینډی دغه یې ګوره کرک چانه. نو دنیا کې درته بینډی میلاو نه شوی او نه شین مرچکې او منډې دې وله څومره والي. په دې 100 ورځو خوارۍ کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ تاسو ته څه میلاو شو؟ نن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صامه څنګه دي الفاظ ایمانم و احتسابا، من صام رمضان ایمانم و احتساب. چا چې د رمضان روجې ونیي نو د رمضان په آخري ورځ د هغه دومره ګناهونه معاف شي لکه د سمندر زګ چې دی. نن تاسو ته دا خطاب میلاو شو، د سمندر د زګ عمره ګناهونه که نن تاسو کړي و الله ټول درته معاف. د 100 ورځو په خوارۍ کې الله د 11 میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه، او د ټول عمر په خوارۍ کې د زوی چپړاسیتوب درته میلاویږي نه میلاویږي. اوس اندازه کوئ چې تلل د خان کور ته پکار دي او که تلل د خدای کور ته پکار دي. هر په شکال ورځې دي، پکې نشته، واوره نشته، ایر کنډیشن نشته، فریج نشته، اچار نشته، سموسې نشته، کیر نشته، پنیر نشته، کباب نشته، هیڅ نشته. تاسو د خپل ماښام رو جماعت دي ته کتلي دي؟ دا هېڅ نشته. که خیر غواړي او سوال کوي که نه، د هغه رو جماعت یم چې ماښام وګورئ نو موږ له ښایي اچار او چټنیانې او موله یې پرې کړي او بل څه بلا ورته وایي ډېر څیزونه یې چې یو ځای کړي. نه څه خاص لفظ ورته صلاح دا ګن بلا یې ټول جوړ کړي او صاحبه کاشوغې پکې پرتي یو. دا هېڅ نشته، هېڅ. او ورځین وي د هر په شکال او جامې هم اغوستې دي د څرمنې، پڼې هم نشته په خپو، د کجورو پاڼې خپو لاندې تړلي. بیا د عربستان ګرمي او هغه شګې او په هغې کې خپیاب له روان او د څرمنې جامې اغوستې. اعلان وشو چې جهاد دپاره تیاری وکړئ. ستا په پاکستان کې 45 کاله وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا. 45 کاله وشو. په 45 کاله کې پاکستان 1.5 انچه کشمیر وانغستو د هندوس. 1.5 انچه کشمیر دی. هغه ورځ سړي رالی د انصار الله ډله ده کشمیر له چنده کوي غزا دپاره. یاره داسې ورېږدل چې ما چې دې خولې ته سکونه ونیسم چې یو غاښې په دې خوله کې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غزا. دا د پاکستان فن چې کوم دی دا د بېنظیرې د میړه د نوي چینل دپاره دی چې په دې شنټینه باندې شروع کړی دی.
او د اسلام آباد نه شایع کړي پاکستان فن به په دې لګي او زه به د کشمیر د غذا لپاره چندې ورکوم زه مال روانېږم ماما خو بله دکانداري به دې نه دا آسان چل دی که نه کشمیر له غزا نه دغه کوم ته هم یو دوانې ورکړې څوک به 2 روپۍ ورکړي څوک به 15 د هغه دیاړي پام کوئ چې دی لانه ورنکړي پام تا د ملک فن په آرامتوب او ډمتوب او کنجرتوب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره د پیښه شي هغې لګي بیا خیراتونه پکې غواړي او چندې دې غواړي